الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو ډیر ورونه د قرآن کریم د احکامو په اړه پوښتنه کوي، د هغې څو مختصر جوابونه. اول دا چې په داسې یو کاغذ کې یو شی پیچل یا نغاړل چې په هغه کې د رب لا یزال نوم وي یا د نبي علیه الصلاة والسلام نوم وي یا کوم فقهي عبارت وي، حکم یې څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. په داسې اخبارونو یا کاغذونو کې چې په هغه کې د رب لا یزال نوم وي یا د نبي علیه الصلاة والسلام یا فقهي عبارت وي، غوښه یا بل شی نغاړل پیچل جواز نه لري. دا کوم چې عربي، پښتو یا پارسي یا اردو اخبارونه وي، دې څخه هم باید ډډه وسي، ځان ځینې وساتل سي، ځکه خامخا په دې کې هم قرآني جملې یا د رب لا یزال نومونه یا د نبي علیه الصلاة والسلام نومونه لیکل شوي وي. یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې پر یو کاغذه باندې د رب لا یزال نوم لیکلی وي، هغه په ناړو باندې پاکول څه حکم لري؟ دا یو مکروه عمل دی، دې څخه باید په کلکه باندې اجتناب وسي. او بل یو ورور پوښتنه کړې ده چې په کومه خونه یا کوټه کې چې قرآن کریم په جامو کې نغښتی وي، پروت وي، په داسې کوټه یا خونه کې کوروالي څه حکم لري؟ نو کوروالي په دې کوټه کې جایزه ده که د قرآن کریم څه لوړ پروت وي او یا په کپړه کې پیچل شوی، پروا نه لري. الفتاوی الهندیه کې راځي یجوز قربان المرأة فی بیت فیه مصحف مستور، هغه پټي دې کې کوروالي پروا نه لري. یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې که د یو چا په کور کې قرآن کریم د دې دپاره هغه ایښی وي چې نیت یې د خیر او برکت وي، تلاوت یې نه کیږي، آیا د سړی په دې ګناهکاره دی که نه دی؟ الفتاوی الهندیه کې راځي رجل امسک المصحف فی بیته ولا یقرأ، یو چا په کور کې قرآن کریم ایښی دی، تلاوت یې نه کوي، نو دی وایي علما لیکي ان نوى به الخیر والبرکه لا یأثم بل یرجى له الثواب. که چیرې قرآن کریم د خیر او برکت په نیت باندې ایښی وي، ثواب ورکول کیږي، ګناهګاره نه دی. یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې په کوټه کې قرآن کریم پروت وي، هغه خوا ته پښې غځول څه حکم لري؟ علما کرام لیکي چې مد الرجلین الى جانب المصحف ان لم یکن بحذائه لا یکره، که داسې طرف ته پښې وغځوي چې په هغه طرف کې قرآن کریم پروت وي، خو دا پښې غځولې پر برابري باندې نه وي، پروا نه لري. او یا دا شان قرآن کریم یو څه لوړ وي، بیا هم څه مشکل نه لري. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې دا نن سبا پرشونه یا پارسلونه په دې باندې د رب لا یزال یو نوم لیکلی وي، مثلا یا سلام وي یا وهاب وي، دا شان یا رحیم وي، دغسې نور، دا هوارول پر دې کښېنستل څه حکم لري؟ دې څخه باید په کلکه باندې اجتناب وسي، ځان وساتل سي، یا دې دغه نومونه ترې پاک سي، که چیرې پاک سي بیا پروا نه لري. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې دا قرآن کریم کم صورتونه په کم ترتیب دا نن سبا په قرآن کریم کې موجود دي، یا دغه نومونه یا د آیاتو دا شمیر، دا خو پخوا نه و، دا خو یو بدعت عمل دی. نو علما لیکي چې دا بدعت حسنه دی، ډیر وخت احکام د زمان او د مکان په بدلون سره هغه بدلون مومي، پروا نه لري. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې قرآن کریم ډیر زیات زوړ سي چې د ویلو نه استفاده نه ترې اخیستل کیږي، هغه سره باید څه وسي؟ هغه باید په یو جامه کې وپیچل سي او په یو پاکه سیمه کې چې هلته حیوانان یا د انسانانو تګ راتګ نه وي، هلته دې دغه قرآن کریم ته یو لحد وکیندل سي، په هغه کې دې پټ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.